چې هغه پلار چې د ده د پیدایش ارمان یې کو، هغه پلار چې د ده د پیزار او د ده د کپړو دپاره د ده د خوراک دپاره یې سفرې کولې، هغه پلار چې د خپل شپې شوګیري کړي د ده لپاره، هغه پلار چې د ده جړا یې نشوه برداشت کولی، هغه پلار چې هغه به کور ته راننوتو راول به یې په بچي باندې غږ کاوه او غاړه به یې وله ورکوله. هغه پلار نن دې حد ته ورسېده چې د هغه ځکه خو تا نه وژني دلته. زه خو وایم چې انسانیت ختم شو، حیوانیت پاتې دی، انسانانو عقل ختم شوی دی او دا ټوله بېدینۍ وجه ده. نن خو تا علما بدنامول چې علماو څه وکړه؟ علماو دغه کول چې ستا حق یې ښوده بچي ته، ستا د ښځې حق یې بچي ته ښوده، د رور حق یې بچي ته ښوده. نن ته بېدینه شوې او ستا بچي هم بېدینه دي، ځکه خو تا نه وژني دلته. که ستا بچي دین یې زده کړی وی مجال نه و، هغه خو به د پلار په خدمت کې ځان له جنت کتلی، هغه به د مور په خدمت کې ځان له جنت کتلی، دومره سنګدلي به یې نه کولی. روزمره چې ګورئ داسې یو حالات چې د سړي زړه خولې له راشي. ورځ یو کس ما ته ویل یاره چې پلاني ځای کې ویل ورور د خور سره زنا کړې ده. یاره ما زه څه شی وکړم؟ ما ته څه باندې څه چل خو نه راځي، خو زمونږ خو صرف دا خوله ده چې ویشلو دلته او خلک واوري او بس یاره جي تیز بیان یې وکړو، صرف دغونه خبره پاتې شوې ده، خوا خوا څه پاتې نه دي. موږ له خو څه چل نه خوله سپاره شوه. یو غم نه چې سړی وژاړي، داسې سنګدله سړی د الله ډېر بدي شي، سختې بدي شي. دا هم څه بچی و چې پلار ته په منځ دوسې کوه، ستا لاس څه مطلب ظالمه. او داسې ډېر ظالمان شته ولې په دې معاشره کې اوس هم شته دی. د مور او پلار قتل ته تږي ناست دي، اوس یې نه بر کېږي. د ټول له بېدینۍ وجه ده. بېدیني ده په دې خلکو کې، دینداري نشته دی. ته خو نن دې ته تکړی صرف چې په علما باندې اعتراض کرتے وکړه یاره چې لوډ سپیکر نه موږ ته تکلیف دی، دا لوډ سپیکر بند کوي موږ ته تکلیف دی، موږ ډسټرب کېږو، موږ تنګېږو، سیوا درس موږ مطالعه خرابوي او فلان کې وډین کوي. ته خو دغه ته تکړی کرتے صرف